بزان طنز پښتو ته به زیان او تاوان پښتانه رسوي. اسلام ته خطره د مسلمان نه ده. هندویزم د هندوانو نه په خطره کې دی. د وطن دشمن وطندار پخپله وي. اردو به اردودان روانوي. فارسی چې د چا ده هغو ورسره هره لوبه کولی شي. عربي د عربیانو پورې اړه لري. د انګلیسي خپل انګلیسیان د بدېدو او سمېدو ذمهوار دي. خو په پښتنو په دې قوم هر څوک خپې دربوي. وجه مونږ ته خپل او پردی نه دی معلوم. مونږ مخلصه مشر په ژوند کې نه مومو او نه یې منو. په خدای بخلو مشرانو مو کار نه کېږي. کتاب راته بو بلا ښکاري. که د فایدې خبره راته څوک وکړي د هغه په نسب پلار نیکه کې یو نه په سلګونو خور او باسو. شاعر زمونږ به دي شي. هنرمن خو بس تپوس مه کوه. کسبګر خو دي غرضیان. دکانداران خو چا خپل نه کړل. ډریوران خو په ګیلنو بس کی ګیله دې نه ده پکار. وکیلان خو په خبرو ګټي. ډاکټران خو ظالمان دي. تبلیغیان خو د کوره تنګ دي. مسافران خو تش په خوله فریادونه کوي. نورې مزې وکړي. په اروپا کې میشته پښتانه خو تشې خبرې کوي. په فیسبوکونو لګیاوي. نورې د زوره نه دي خبر. استادان خو ساعت تیري له مکتبونو ته راځي. د جماعت ملا خو وظیفو ته ناست دي. خانان خو پرېږده که نه. زمینداران د چا سفر والي. نایان خو د چا هم خپل نه دي. لوبغاړي نو خرڅېږي وطن فروشې دي. چارواکي خو بس اوټونو غوښتو له تکړه. مور او پلار هم د پیسو مور او پلار دي. ملګري نن سبا کوي. یار بس هسې تش ډب. ښځه خو بس د خدای قهر دی. خور رور خو هم چې لږ غریب شي بیا دې نه پېژني. بچي به د زړه په غوښو لوی کړي بیا به دې نه پېژني. تره تربور ماما کاکا دا ټول لالچیان دي. هسې زه دلته یو تپوس کوم. یې ملګري دا ښه به څه وکړي. معیاري خلک به له کمه راځي. دې ولس ته به څوک د ژوند لاره ښیي. او داسې به کم انسان پیدا شي چې هغه دومره وي چې موږ ټول پرې سره متفق شو. آیا دا ممکنه ده چې موږ اول ځان وپېژنو بیا د انسانانو حقونه وهل پرېږدو بیا یو معاشره یو قانون او یو مشر پیدا کړو او بیا د دې تاویلو ماویلو نه لاس په سر شو او خپل ځان سره چروت ووهو چې هو مونږ انسانان شو. مونږ مینه وکړه او امن مو موندو. سوله مو راوسته. ژوند مو ولیدو. خوشحالۍ مو وشیندلې. غمونه مو شریک کړه او د یووالي په معنا او مفهوم مو پوهېږو. په یو بل پسې د خبرو نه ښه نه ده چې ځان وپېژنو. اوس دی الله ما ته خیر کړي. دی الله د خپل مخلوق د شر نه ما او زما د شر نه خپل مخلوق وساتي. تاسو ټولو ته ښه ژوند.